محترمون د هغې د دستار دغه پروګرام دی. یقینا لوی لوی شیوخ علماء کرام موجود دي. تاسو ته به هغوی تفصیلا خبرې بیانونه کوي انشاءالله العزیز. او زه محترمو مختصرو الفاظو کې د الامر فوق الادب په بنیاد باندې څو خبرې ستاسو په وړاندې عرض کوم. یقینا زه د ټولو نه اول حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه ته مبارکباد پیش کوم او د الله رب ذوالجلال نه دعا ګویم چې الله رب ذوالجلال د هغوی دغه ټولو سلسلو ته دوام ورکړي. یقینا حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم وحفظه الله هغه په دې وخت کې زموږ د اکابرینو علماء دیوبند صحیح او یو بهترین نمونه ده. یقینا که تاسو زموږ اکابرو ژوند وګورئ، د علماء دیوبند زندگی مطالعه کوئ، بیا د حضرت شیخ صاحب حفظه الله د هغوی ژوند او زندگی او د هغوی خدمات وګورئ، نو یقینا د تاسو زړه به هم د دې خبرې ګواهي ورکړي چې په دې وخت کې د علماء دیوبند اکابرینو په نقش و قدم باندې حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه پوره په پوره روان دی. تاسو وګورئ، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور الله مرقده داغه درس و تدریس تاسو وګورئ چې هغه سلسله څومره مشهوره وه، بلکې نن کم سلسله نصاب موجود دی، کم طریقه کار د درس و تدریس دی. مناظر احسن گیلانی رحمه الله هغه په خپل کتاب دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن کې لیکي، هغه وایي کله چې د غیر مقلدیت فتنه نه وه چوتته شوي، د دې بنیاد نه و شروع شوی، نو د درس حدیث دغه طریقه کار نه و چې باب او ترجمه الباب ویل شي، بیا د هغې لاندې مذاهب ذکر شي، بیا د مذاهبو دلایل ذکر شي، بیا د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د هغه مذهب دلایل وجوهات د ترجیح ذکر شي. دغه سلسله د حضرت مولانا قاسم نانوتي نور الله مرقده نه شروع شوه کله چې د غیر مقلدیت فتنه راچوته شوله. یقینا محترمو د درس دغه سلسله نن په پوره بر صغیر کې رایج ده. دا د حضرت مولانا قاسم نانوتي نور الله مرقده مرهون منت ده. زما مقصد د خبرې دا و حضرت نانوتي صاحب رحمه الله که یو بهترین مدرس و، نو یقینا حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه یو بهترین مدرس دی. تاسو که ګورئ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتي نور الله مرقده د درس و تدریس سره د عملی میدان مناظره مو تاسو که هغه مناظرې کتل غواړئ، دغه مناظرې د عیسایانو سره د هندوانو سره په مختلفو موضوعاتو باندې محترمو کتابي شکل کې نن هم هغه موجود دي، بلکې هغه مشهوره مناظره به تاسو کتلی وي چې کله حضرت نانوتي صاحب رحم الله د حج نه راغی، بیمارو، 2-3 میاشتې مسلسل هغه بحري سفر یې کړی او دغه بحري سفر چې څوک په هغه وخت کې به یې وکړو، یقینا میاشت نیمه پورې به هغه سړی د کټ نه د پاسېدو نه و. هلته عیسایانو مناظره جوړه کړله، د مولانا قاسم نانوتي نور الله مرقده نامه ورکړله. مولانا قاسم نانوتي رحم الله په بستر باندې بیمار پروت و. کله چې ورته اطلاع ملاو شوله، د هغه ځګي نه پاسېدو د مناظرې میدان ته راغی. عیسایانو چې کله وکتو، هغوی خیال خو دا و چې مولانا قاسم نانوتي رحم الله بیمار دی، هغه به مناظرې میدان ته حاضري ونه کړی شي. لیکن کله چې حضرت د بیماری باوجود میدان مناظرې ته حاضر شو، د هغوی رنګونه وتښتېدل او د باطل کوشش هم دا وي کله چې میدان خالی وګوري بیا دیو چیلنجونه ورکوي، لیکن چې کله د اهل حقو نمایندگان میدان کې وګوري، دیو بیا قسم دی د هغه ځګي نه دغسې غایب شي لکه څنګه چې شیطان د الله اکبر نامه واوري او د هغه ځګي نه غایب شي. همدغسې حال په دې وخت کې د ټولو باطل هم دی. مولانا قاسم نانوتي رحم الله چې کله راغی، دیو ورته منت شروع کو، حضرت جی تاسو بیان وکئ ځکه تاسو زموږ مشران دي، تاسو خپل دلایل پیش کئ. مولانا قاسم نانوتي رحم الله ورته جواب ورکو، ورته وی نه زه خپل بیان وروسته کوم ځکه ما د هغه پیغمبر کلمه ویلې ده چې هغه آخري نبی دی. دی ورته بیا منت شروع کو، حضرت تاسو زموږ مشران دي، تاسو خپل بیان مخکې وکئ. مولانا قاسم نانوتي رحم الله بیا جواب ورکئ، ټیک ده څه دلایل به مخکې پیش کم، څه بیان به مخکې وکمه، څه به وروسته وکمه ځکه ما د هغه پیغمبر کلمه ویلې ده چې هغه اولین هم دی آخرین هم دی. دیو بیا منت شروع کو، حضرت جی نانا تاسو زموږ مشران دي. مولانا قاسم
قاسم نانوتی رحم الله مایک ته راغی وی فرمایل ویل او عیسایانو ما خو تاسو ته مقدر کول غوښتل چې تاسو هم راشئ څه ووایئ کله چې مولانا رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی قاسم نانوتی مایک ته راشي خپل بیان شروع کی دلایل شروع کی د هغې نه پس به تاسو ته د دې موقع نه میلاویږي تاسو ته به د دې جرأت نه میلاویږي چې تاسو مایک ته راشئ د هغه نه وروسته بیان وکئ د هغه نه وروسته دلایل پیش کړئ ځکه کم دلایل چې تاسو وروسته پیش کوئ هغه به د مخکې نه ما ټوکړې ټوکړې کړي هبا منصوره به ګرځېدلې وي د هغې به مخکې ما جوابات کړي وي د دې وجې نه تاسو ته به وروسته موقع نه میلاویږي بیا مولانا نانوتی رحم الله شروع شو 3 घंटे د اسلام په حقانیت باندې د الله په وجود باندې هغه مسلسل دلایل ورکړي 3 घंटे بعد هغه عیسایان مونږ جواب ته پانه سیدل بلکې یو عیسائی پاسېدو اعلان کوي لوگو آج قاسم نہیں بول رہا تھا قاسم کی زبان پر الہام کا فرشتہ بول رہا تھا خلق نن قاسم نانوتی نو لگیا قاسم نانوتی په جواب د الہام فرشتہ لگیا ہوا یو ہندو پاسېدو ورته وی حضرت کاش آپ مسلمانوں میں ہے مسلمانوں نے آپ کی قدر نہیں کی تب مسلمانانو کی مسلمانانو د تاسو قدر ونکو اگر آپ ہندو میں ہوتے نا کہ تاسو په ہندوانو کی تاسو وی تاسو ہندوانو کی پیدا شوئے تو ہم دہلی کے چوک چوراہے پر آپ کی بت بنا کر پوجا کرتے مونږ به دہلی په چوک دروازو باندې ستا بت جوړ کړی وی هغې تم سجدې لګولې مولانا قاسم نانوتی رحم الله جواب ورکوي ورته وی ها په تاسو کې الله قاسم نانوتی پیدا کړی دا د مسلمانانو کوڅه به کوڅه کې الله قاسم نانوتی پیدا کړی دی مسلمان کس قاسم کے بت بنا کر پوجے گا یقینا محترمو دغه مناظرې که تاسو وګورئ هغه ډېرې مشهورې دي هغه ډېر وسیع موضوع ده هغه تفصیل ته نظم یقینا مولانا قاسم نانوتی رحم الله بلکې زموږ اکابرو کې اکثریت د مناظرو میدانونو کې حاضر شوي تاسو مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحم الله مطالعه کوي مفتی حسن چاندپوري صاحب رحم الله مطالعه کوي مولانا خلیل احمد سهارنپوري صاحب رحم الله مطالعه کوي حج ته روانو هلته بریلیانو چیلنج کړی و چا ورته وویل حضرت جی ویل دلته بریلیانو چیلنج کړی دی جواب والا مناظرې دپاره څوک نشته دی هلته قافله روانه د بحري جهاز روانیږي هغوی قافله پرېښود د مناظرې دپاره روان شو چا ورته ویل حضرت پریږدئ حج پرېږدئ تاسو او مناظرې دپاره ځئ ما هغه ورته چې مولانا خلیل احمد سهارنپوري صاحب رحم الله ورته جواب ورکو ویل یو ځل مې حج کړی دی دوباره چې اوس حج ته روان یم دغه زما حج نفلي دی او دلته چې کله باطل د مناظرې چیلنج ورکړی دی هلته د مسلمانانو عقیده نظریه تباه کېږي د مسلمانانو عقاید خرابېږي د مسلمانانو د عقایدو دفاع فرض د دې وجې نه زه حج پرېږدم مناظرې ته حاضرېږم یقینا حضرت شیخ صاحب حافظه الله دا وی پوره نمونه ده باطل کور تم په نږدې ورځو کې تاسو کتلی الحمدلله ورغلی دی زمونږ اکابرو کې که تاسو ګورئ هغوی د جهاد میدان ته حاضري کړې ده د عملي میدان د جهاد هغه مجاهدینو مولانا قاسم نانوتی رحم الله د شاملي میدان وګوره 1857 جنگی ازادي وګوره په حیثیت د سالار باندې په حیثیت د امام المجاهدین باندې ولاړ دی مولانا یعقوب نانوتی صاحب رحم الله وګوره بلکې مولانا یعقوب نانوتی صاحب رحم الله په حالاتو کې کتلي لیکلي دي کله چې به دی ناسو د خپله شونډه به یې خوړه دغسې عموما مدرسه کې یو ځل طالبان ته چاپېر شو دارالعلوم دیوبند کې حضرت جی تاسو دا شونډه ولې خورئ هغه ورته ویل عادت مې دی الله والا خپل دغسې حالات پټې هغه نه ښکاره کوي طالبان هم زورور خلک وي هغوی ته چاپېر شو نه جي مونږ ته به ضرور وایي تاسو ولې خورئ شونډه هغه یې مجبوره کو هغه ورته جواب ورکوي د شاملي میدان جنګو زه په څه مجاهدینو باندې مامور وم زه امیر وم یو طرف باندې زه مامور وم د دشمن د توپ نه ګوله راغلله زمونږ نور ملګري په هغې کې شهیدان شو مونږ پکې زخمیان وو ویل خر قیادت الله رب ذوالجلال مونږ ته راښیي دغسې حالات الله هر چا ته نه ورښیي کله چې وغواړي بعضی بزرگانو ته الله رب ذوالجلال هغه وروښیي ویل رب ذوالجلال خرق عدد د عدد نه خلاف ما ته راښیي فرشتو جامونه راغستي دي یو شهید ته په خوله کې ورکوي ویل یو جام یې زما طرف ته م راوړو په دغه شونډو باندې کېښودو یو غیبي اواز پسې راځي ورته وایي جام واپس کا د ده لا تر اوسه پورې دنیا کې ژوند او زندګي شته دی ویل جام یې ما نه واپس کو جام کیسه ما نه وسکلي لیکن په رب کعبه قسم د جام هغه خوږوالی تر ننه پورې زما په شونډو دی خوږوالی خورم
یقینا زمون اکابر د عملی میدان بلکې که تاسو وګورئ محترمو د وخت درې مغروره طاقتونه چې هغې د سپر پاور کېدو اعلان کوو د هغې دعوی کوله برطانیه واغه راغلې وه الله پسې د شیخ الهند محمود حسن رحم الله بچي را پاسول د مولانا قاسم نانوتي رحم الله بچي را پاسول الحمدلله د هغوی په لاسونو باندې هغوی ته شکست ورکو د هغوی طاقت یې ټوټې ټوټې کو د وخت دویم سپر پاور چې ځان ته وایو د روس په شکل کې راغی د وخت دریم سپر پاور چې د امریکې په شکل کې راغی الله رب ذوالجلال د هغه غازیانو د هغه مجاهدینو د هغه بېسرو سامانۍ په حالت کې هغه طالبانو 20 کاله د هغې سره جهاد وکړو د وخت دغه مغروره درې طاقتونه دغه سپر پاور والا چې هغه ځان ته سپر پاور وایو الله د مولانا قاسم نانوتي رحم الله د بچو په لاسونو باندې ټوکړې ټوکړې کړل یقینا محترمو زمون اکابر هغه د عملی جهاد هغه عملی مجاهدین مو سالاران مو یقینا که هغه رنګوري حضرت شیخ صاحب حفظه الله کې هغه رنګ هغه علی وجه الاتم موجود دی هغه پکې محترمو پوره موجود دی زمون اکابر که یو طرف ته ګوري جیلونو ته تلیو لګلاړ شه شیخ الهند محمود حسن رحم الله مطالعه کا د مالټې په جیل کې دی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحم الله نور ملګری ورسره دي شیخ الاسلام مولانا مدنی صاحب رحم الله خپل سفرنامه کې لیکلي دي ویل شیخ باغوی بوتلو ویل کله چې به بوتلو شیخ به تر تازه ویل واپس چې براغه د شیخ په بدن کې بسا نه و د شیخ په بدن کې به حرکت نه و رنگ به بدل شوی ویل هغه حالات به زمونږ نه هغه پټول ویل یو ځل رب ذوالجلال ما ته راښودل دیوسي خان سره کړي دي وسپنې سره کړي دي شیخ ته یو کاغذ را مخې ته کي هغې باندې ورنه دستخط غواړي شیخ الهند رحم الله انکار کوي دیو ورله په ملا باندې هغه ګرمې وسپنې کېدي ویل دغه حالت د شیخ سره شروع دی دغه ملا په دې طریقې سره سوځېږي ویل کله چې ورسره زه ملاو شوم ما د شیخ ملا وکته ویل هغه ټوله سوځېدلې وه ما ورته ویل شیخ په دغه کاغذ باندې څه لیکلي دي ویل ما ته جواب راکړو ما ته وی په دغې باندې د انګریز وفادارۍ ته دستخط کول دي کم جهاد چې د کفر خلاف د انګریزانو خلاف مونږ تحریک شروع دی د هغې نه د براعت کولو ته دستخط دی مولانا مدني صاحب رحم الله فرمایي ویل ما ورته ویل حضرت فقهای کرامو کتاب الحیل سره پاره لیکلی دی دستخط ورته وکړئ که نه خیر دی وقت تور ویل هغې ما ته جواب راکړو ویل رنګ یې بدل شو ما ته وایي حسین احمده ته په ما باندې څه ګمان کې خبردار میں سمیہ کا بیٹا ہوں ذرا سمیہ بچے اما دا بدن کٹ کے دے شی لیکن جھکاو کے دے رشی بے ما ته فرمیل میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں میں بلال حبشی کا وارث ہوں حضرت بلال حبشی وارث یما حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم الله مقلد یما چې امام اعظم ابو حنیفہ رحم الله مسلک هم دغه یو لار د رخصت ده بل لار د عزیمت ده رخصت باندې عمل کول جایز دي لیکن د امام مسلک ده د عزیمت لار اختیارول دا غوره دي او په خپل امام باندې چې کله ابتلا راغله امام رحم الله هغه د رخصت لار اختیار نکړله هغه عزیمت لار اختیار لله تر دې پورې چې هغه جنازه جیل له ووتله د هغه جنازه جیل له ووتله دنیا ته ورخودل چې کم مې مذهب کم مې خپل مذهب جوړ کړی الحمدلله په هغې باندې مې عمل هم کړی دی دنیا دپاره د قیمته پورې د پوره دنیا دپاره د هغه ژوند او زندګي نمونه د محترمو شیخ الاسلام لیکي ویل یوه شپه هغه راله جیل کې شیخ الهند رحم الله سهار تر هغه پانسۍ اډر دی سهار ته شیخ رحم الله پانسۍ کېږي اگر چې بیا پانسۍ نه شو میاں صاحب رحم الله لیکلی دي ډېر کرته دغسې راغلل چې زمونږ د اکابرو د پانسۍ اډرونه راغلله هغوی ته چې کله پته ولګېده سهار ته زمونږ پانسۍ ده جیل کې هغوی دومره خوشحالي کوي لکه ماشومان چې سبا ته اختري خوشحالي کوي هغه انګریزانو افسرانو ته چې اطلاع میلاو شوله چې دیو خو مرګ ته خوشحالېږي هغوی زمونږ د پانسۍ اډرونه کینسل کړله ویل دا مولیان چې په مرګ خوشحالېږي مونږ دیو په مرګ هم خوشحالول نه غواړو مولانا جعفر تانیسری رحم الله انګریزانو راوستو ویدرو لوی لوی افسران تماشې ته راغلي وو مولانا تانیسری رحم الله پانسۍ کېږي پانسۍ د مخ کې یو سپی پسې راپاڅېدو مولانا تانیسری مولانا ګیره کټ لله د استهزاء او توهین په تور باندې هغه سپي ته ورګزار لله مولانا تانیسری رحم الله په ژړا شو سترګو نه اوښکې وبهېدې هغه افسر پسې راپاڅېدو ورته وایي تر اوسه خو مونږ وجلی نه یو ویرېدې د هغه خیال دا و که د مرګ د یېرې اوښکې تویوي د هغه خیال دا و که د مرګ د یېرې نه جاړي ځکه هغوی ته پته وه دا هغه سړی دی
د جوړو زخمونو ته نه دي جړلي د درنو هتکړو بیړو ته نه دي جړلي در بچو لاشورا هغه بخبو کې پراتو هغه ته نو جړلي نن مولا تانیسری په جړا څنګه شو هغه انګريز افسر ورته وي تر اوسه پورې کوم وجلې نه ویری دی ورته جواب ورکي ورته وي خدا کی قسم ڈرا نہیں ہو یہ ریدل دے من خود مومن منزل مقصود دے شہادت خود مومن تمنا دا ورتوی ہاں ڈرا نہیں ہو رب کعبہ کی قسم اپنی اس داڑھی پہ رش کر رہا ہو جس نے مجھ سے پہلی اللہ کی جان دے دی یہ ریدل دے بل دغه گیری تپس کے کم زمانہ مخی دا اللہ دربار کی قربانی ورکلا شیخ الاسلام لیکي ول شیخ د پانسي اډر دی ول نن ټول شپه په آهو زاري کې تیری کله سجدي کې بجړه کله رکوع کې بجړه کله لاسونه اوچت کړي دي جړه کوي ول زور تر نږدې شوم ول ما دغه وګې نه ونیو مونته حضرت د مرګ دی رجاړي مونږ دارالعلوم دیوبند درس حدیث قربان کړو د شهادت د پاره مونږ د مدینه منورې درس حدیث قربان کړو د شهادت د بیا منتو د پاره حضرت شیخ سبا ته مونږ تر شهادت تاجور بسریږي تاسو د مرګ دی رجاړي ول ماته جواب راکو دغه سی مخ را وګرځو ماته وی ها ماته جواب راکو ماته وی د مرګ د یری نه جاړم جړه د دیو جره کوما دنیا کې ژوند او زندگی یو ځل سبا ته د رب دربار کې حاضری دا پتنل اگر رب ډیر غنی ذات دی اگر رب ډیر مستغنی ذات دی پتنل کی قبول ویم کی قبول وینه کی ول به فرمایل حسین احمد د زړه تمنا می دادا الله دا خو یو ځل ژوند دی سبا ته قربانیږي د زړه تمنا دادا الله په بدن څومره اختام دی د هر یخته په بدل کړي یو ځل ژوند او زندگی را کړی وي ربا هر ځل تار پاره قرباني دی بیا ژوند کې دی بیا قرباني دی بیا ژوند کې دی بیا قرباني دی بیا ژوند کې دی بیا قرباني دی حسین احمد دې ته جاړم یقینا محترم سحر ته پانسی کیږي نن جاړي جیل ته راغله د رب د پاره پته نه لګي رب قبولم کی قبول بینه کی یقینا علماء دیوبند ته چې الله څومره علم ورکړو د دین زیاته تقوا ورکړی و حکیم الامت لیکي مولا تانوی صاحب رحم الله ولزه چې کله تانبون تراغلم ولدلته اهل بدعت حضراتو هغوی به علماء دیوبند پسې بد رد ویل سپکې سپورې به ویلې علماء دیوبند په قرآن سنت څه پوهېږي هغه په حدیثو څه پوهېږي په فقه باندې څه پوهېږي ول ما شیخ الهند محمود حسن رحم الله دعوت کو ول مقصود مې صرف دا و چې د شیخ بیان دی واوري دغه د علمیت قایل شي ول کله چې شیخ راغی هغه مجموعه ته بیان شروع کو علمی بیان شروع دی لکه سمندر غونته کې چپې وهي ول زم خوشاله یم ول د اهل بدعت حضرات یو څو مشران په منځ کې رانه وتله کله چې هغوی پنډال کې کېناستله ول شیخ رحم الله په هغه باندې بیان بس کو ول دومره خبر شوم ما ورنه به کمره کې ته بوس وکړو شیخ ما خو راوستم د دې لپاره وای ما خو د دې لپاره راوستي وای چې دیو تاسو بیان واوري تاسو د علمیت اقرار وکي کم از کم دا غي ورته پته ولګيږي شیخ هغه مشران چراغ له تاسو بس لاله ول ماته جواب راکو ماته ول بیٹا اشرف علي بچي اشرف علي کله چې دیو رانه وتله زما زړه کې دا خبره راغله چې بیان نور علمي کما دیو تخپل علمیت ور وخېما خو کله چې شیطان دغه وسوسه راواچوله ول پاغه زمي رضان سره فیصله وکړه چې شیخ چې محمود حسن تر اوسه پورې د رب د پاره لګیاوي اوس به تر خلکو د پاره لګیاوي تر اوسه پورې د رب رضا وا اوس بندګانو ته خودل دي ول پاغه زمي رضان سره فیصله وکړه ته بیان کمه سچوي د رب د پاره کړي دا کافی د مخلوقات د پاره یو لفظ دی یقینا زمون اکابر ته الله تقوا مور کړی و برال محترم زمون اکابر کې جیرونو ته تلیو جیرونه آباد کړی دي یقینا دا غیر رنگم شیخ کې شیخ صاحب حافظ الله کې موجود دی شیخ صاحب رحم الله هغه جیرونو کې مختونه تیر کړی دي حتی چې الته کتابونه لیکلي دي هغه مر باندې نن گواه دي محترم زمون اکابر الحمدلله د دې ټول شوبې آبادی ساتلې وي هغه شوبه د جهاد وا هغه شوبه د تبلیغ وا هغه شوبه د اسلامي سیاست وا هغه شوبه د تصوف الحمدلله اکابر دغه سلور واړه شوبې آبادی ساتلې وي او ان شاء الله العزیز مونږ براوي په نقشو قدم باندې زو دغه سلور واړه شوبې آبادی ساتو ان شاء الله العزیز په زور ان شاء الله العزیز خپل اکابر لمن بن پرېږدو ان شاء الله العزیز ګورې محترمو علماء دیوبند ته نه زمونږ علم رسیږي اکابر ته
نم تقوا رسیږي، نه په علمیت کې مونږ هغوی ته رسېدی شو، نه په تقوا کې مونږ هغوی ته رسېدی شو. چې کله زمونږ علم زمونږ تقوا د هغوی د علم او تقوا د هغې سره برابر نه دي، د هغې سلمه حسب نه ده، د هغې لسمه سلمه حسب نه ده، بیا محترمو مونږ به صحیح تحقیقات به هم صحیح. دې وجې نه محترمو په خپل اکابرو باندې به کلک اعتماد کوي انشاءالله العزیز. علماء دیوبند عقایدو نظریاتو کې په محترمو د اهل السنت والجماعت د عقایدو نظریاتو کم تشریحات کم تعبیرات چې هغوی پیش کړي دي، یقینا تر قیامته پورې به بل څوک پیش نه کړی شي. هغوی یقینا د کفر شرک مقابله هم کړې ده، هغوی د الحاد او د بدعاتو مقابله هم کړې ده. انشاءالله العزیز موږ به د علماء دیوبند په مشرف باندې کلک اوسېږو او دغه به انشاءالله العزیز زموږ د نجات ذریعه ګرځېږي انشاءالله. دویم نمبر محترم اخري خبره کوم، د خپل مرکز سره د خپل استاد شیخ سره رابطه ساتل د انتهایی ضروري وي. کله چې زموږ رابطه او ربط وي بیا به محترمو کامیابي وي، کله چې زموږ ربط او رابطه ختم شي بیا به محترمو کامیابي نه وي، بیا به محترمو د هغې سره مخکې لارې نه کولاویږي. هغه پیو اوبو ته وویله که نه، ویل ما سره اوبو پیو ته وویل، ویل ما ځان سره یو ځای کا. پیو ورته وی ویل تا ځان سره څنګه یو ځای کم، ستا رنگ نشته دی، خوند دې نشته دی، قیمت دې نشته دی. ما ته الله رنگ را کړی دی، خوند یې را کړی دی، قیمت یې را کړی دی. اوبه ورته وویله ویل ما کې یو صفت شته دی. ورته ویل څه صفت دی در پکې؟ ویل ما ځان سره یو ځای کا. ویل کله چې تاسو په اور باندې سوځئ، په اور باندې ریکېږي، زه به تر هغه وخته پورې تا سوځېدو ته نه ورکوم تر څو پورې چې زه نه یم سوځېدلې. پی ورته وویله ښه چې تا کې دومره وفا ده بیا دام واوره، بیا دام واوره چې کم رنګ زما دی هغه رنګ به ستا وي، چې کم قیمت زما دی هغه قیمت به ستا وي. د وفا دومره لوی محترم هغه فضیلت دی، دومره لویه درجه ده. د دې وجې نه محترم مونږ به وفا کوو، خپل استاد سره د خپل شیخ سره تعلق به ساتو او د هغه چې کوم مسلک او مشرب دی په هغې باندې به کلک اوسېږو انشاءالله العزیز په زور انشاءالله العزیز. او زه دعوت هم در کوم، دورې حدیث نه مخکې تاسو وړه دوره وکړه، یقینا حضرت شیخ صاحب حافظه الله تاسو ته دلته پوره تفصیلي تحقیقات هم کړي دي. زه درته هم دعوت در کوم دورې حدیث نه مخکې یو کال ته مونږ خواته راشئ، هلته اصول حدیث، جرح و تعدیل، اسماء الرجال، تقابل یدین، مختلف موضوعاتو باندې یو کال مونږ سره تیر کړي. یقینا نن دور د فتنو دی او مونږ او تاسو ته خلک ګوري، خلک زمونږ او تاسو په تمه دي. د دغه فتنو مقابله به مونږ او تاسو کوو چې مونږ او تاسو هغې ته ځان تیار وساتو. ټیک ده که نه؟ انشاءالله نن فکري جنګ په ټوله دنیا کې د عقایدو نظریاتو دلایلو میدان کې جنګ شروع دی. زمونږ ستاسو ذمه داري ده چې مونږ او تاسو د خلکو ایمان عقیده نظریه بچ کو. الله رب ذوالجلال دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا